ژوند جل زروي چې ملشي د تقوا سره زاد اخرت د ورځو ژر ژر تېرېدل بیرونکي دي سر مې پر بالښت نه وي ایښی چې بیا سهار سي له خوبه نه یم راپاڅېدلی چې بیا د خوب وخت سي شپې او ورځې ژر ژر او پرله پسې تېرېدونکي دي نو خود نیکمرغه هغه څوک دی چې خپله عملنامه یې په ښو او صالحه کارونو سره ډکه کړې وي خو هغه پوښتنه چې ما په حیرت او اریانتیا کې اچوي دا ده چې ما خپله عملنامه په څه شي سره ډکه کړې ده زه او تاسې وینو چې زموږ پر شاوخوا نوي نوي او رنګارنګ حوادث یا واقعات پیښیږي او هره ورځ زموږ په وړاندې جنازې تېرېږي نو نیکمرغه هغه کسان دي چې لمنځونه پر خپلو وختونو کوي د اذان سره د اذان کلمې تکراروي د سهار او ماښام اذکار وایي هر چاته سلام ور اچوي د خلقو سره په دوستي او محبت ژوند کوي د قرآن مجید څو سورتونه یې یاد وي صدقې او خیراتونه ورکوي تسبیحات او استغفار وایي نفلي روژې نیسي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود وایي زړونه یې په آخرت پورې تړلي وي ځکه چې نه د دنیا ژوند تل تر تله پاته دی او نه دنیا د چا سره پر یوه حال پاته کیږي نکړې زړه څه خدمتګار د دین مه پرېږده لاره د دین مل څه هوښیاره د دین